جان بچي دي، سفر ملوک بچي دي، د زیارخان بچي دي او د هلکانو ټولو نومونه ماله نه راځي، زړه مې ورانېږي. نو الله دې څلور کسان شهیدان. نور نشم ویلی. 2025 میلادي کال د سپټمبر اوله، هغه ورځ چې د تاریخ پاڼو کې به د تل لپاره د کونړ د تورې ورځې په توګه په عامه ذهنیت کې پاتې وي. پر همدې نیټه د هیواد ختیځه لمنه یوې زورورې زلزلې لړزولې او خلکو ته یې ګڼ مالي او ځاني زیانونه اړولي. دا پیښه د شپې وشوه موږ باندې. زلزله وه داسې شدیده زلزله وه شدیده چې یو اخوا دېخوا موږ چې څه کړي دي دا ړنګېدل او ګړارې اواز یې راتلو. په موږ هم کوټه کې راوغورځېدله. زه په دغه خونه کې چې اوسېدم یو مې مېرمنه وه، دوه مې زامن او یو زه ومه او څه بچیان مې برانه وو. او ورور جانه نو کوټه را باندې وغورځېدله. 3 بجې زه بهر ته راوتم د شپې چې هر وخت زلزله شي د ساعت مې نه لرو. نو دغه پیښې نه بهر چې موږ نارې چغې ووهلې، رڼا نه وه، بتۍ را سره نه وې، ګروپونه شیشې هر څه ړنګېدلي، هر څه ړنګېدلي. نو دې نه پس ته بیا رڼا چې ولګېده موږ دا مړي راویستل. 2 مې زامن شهیدان شوي دي، 3 مې زامن شهیدان شوي دي، 1 مې مېرمن شهیده شوې ده. ننګرهار، لغمان، نورستان او کونړ هغه ولایتونه دي چې د دې لویې زلزلې له کبله یې اوسېدونکو د ځان او مال زیانونه ګاللي. کونړ چې د دې ولایتونو له ډلې تر ټولو ډیر اغیزمن شوی، له نورو ولایتونو وړاندې د پام وړ دی. نورګل، څوکۍ او دیوګل د کونړ له هغو ولسوالیو دي چې په دې لویه طبیعي پیښه کې یې اوسېدونکو د ژوند امکانات او کورنۍ له لاسه ورکړي. غازی آباد، ودیر او مزار دره هغه ځایونه دي چې کابو پوره کلی پکې اوس د خپلو اوسیدونکو هدیرې دي.
دلته د شپې په توره تیاره کې خدای هر څه په څو ثانیو کې پای ته رسولي. لړنګو دیوالونو د لمر وړانګو ته پورته ختونکي دوړې او د ورانو کنډوالو ترمنځ د رنځورو وجودونو انګولا او د بېموره ماشومانو سوي کوکې دلته د راغلي ناورین ټوله کیسه ده. د څوکۍ، دیوګل او شاوخوا نورو سیمو لسګونه کلي سخت زیانمن شوي، داسې چې د خلکو کورونه د خاورو غونډۍ شوې، کرنیزې ځمکې یې خرابې شوې او ګڼې کورنۍ له سرپناه پرته په کروندو او د ونو لاندې شپې او ورځې تېروي. د بیکورۍ ترڅنګ د څښاک اوبو، خوراکي توکو او لومړنیو اړتیاو نشتوالي د خلکو ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړی دی. د مال چې دی غواګانې دا پکې مطلب د زراعتي غواګانې وي، د نورې اچې غواګانې وي، مالداري زموږ غونډه تباه شوې ده، کورونه هم غونډه غرق شوي دي. موږ دا کوم چې ژوندی دی که نه نو لکه یو دغه چې لکه پوه نه شولې نور د الله کار و، د الله کار که څوک څه ویلی نه شي. موږ چې سرپناه نه لرو اوس دغه ټاټ شانموالی دی، لاندې دا کورونو کې دا اووه اته کډې موږ دا زنانه هغه ته ناستې دي یو ټاټ لاندې، خیمې نشته، بل شی نشته. خو یاره موږ سره حکومت مطلب ټول شکر الحمدلله مسلمانان دي، موږ له همکارۍ له راغلي دي، موږ له تکلیف او دغه موږ سره غم ګالي. الوتکې لسګونه ټپیان د سیمې له تنګو درو او صعب العبوره سیمو د ولایتي او مرکزي روغتونونو تر جراحي خونو رسوي. عامې روغتیا وزارت د سیمې په کچه روغتیايي ټیمونه استوي چې د ټپیانو لومړنۍ درملنه او پاملرنه وکړي. د کونړ مرکزي او ولایتي روغتونونه د ټپیانو منظمه درملنه کوي. د ټولګټو چارو وزارت انجینري ټیمونه د سړکونو د خلاصولو او د ژغورنې ټیمونو د تګ راتګ د اسانتیا لپاره بوخت شوي. د امنیتي بنسټونو په مرسته د شهیدانو او ټپیانو راویستل، د لارو پرانیستل او د مرستو رسونه له لومړۍ ورځې د دولت د جدي اقدام برخه ده. همدارنګه د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې د خلکو د بیړني ملاتړ لپاره کمیټې جوړې کړې
او د لومړنیو مرستو د ویش بهیر یې تنظیم کړ. د کونړ هغه درې چې د موټرو لارې ورته نه وي، ټپیان یې د هوایي ځواک له لارې تر روغتونونو رسېدلي، او هغه سیمې چې د هوا او ځمکې له لارې ورته د تګ امکانات نشته، کمانډویي ځواکونو د هوا له لارې ځانونه له چورلکو ورغورځولي او ټپیان یې ویستلي. خو د دې ټولو هڅو ترڅنګ دلته هر څه سم نه دي. لوږه، بېکوري، د کورنۍ غړو له لاسه ورکول او تر شنه آسمان لاندې باران او لمر ته پاتې کېدل هغه څه دي چې د کونړ اوسېدونکي یې خپل راتلونکي ژوند ته لاس تر زنې کینولي. دا د شپې څه کم 12 بجې وي چې بس یو دم یو کړنګ وشو. یو کړنګ وشو داسې وشو لکه کوم ځای کې نه چې سکټ راشي او یو ځای کې لګېږي. دا وطن غونډه داسې وشورېده چې وشورېده د اول کړنګ سره دا ټول دا وطن پیمال شو. دا کورونه یو دم په دې خلکو راولېدل چې راولېدل که کوم کور کې 10 و هغه 10 مړه شو، که 15 و هغه 15 مړه شولو، که کوم یوې خوا بیرانه و ګرمي د بیرانه و هغه بچ شو، هغه ترې بچ شولو. نور چې دی بیا نو همداسې غرارې شولو. دا کمرې راغللې په دې کورونو باندې، دا دغه راغلل لکه هغه چچ کې چې ښځه د غنم څپوي، دغسې دا دنیا څپوال شوله. او دا غرونه هغې ډډې دا غرونه راتلل او دې ډډې راتلل او دا کمرې راتللې او دا کورونه هم والو او همداسې مو لیدل. او بس هر کور کې 15 10 12 2 15 دا زخمیان وشو، څه پکې مړه وشو. مطلب خو د خاورو سره دا وطن ټول خاورې شوی دی، یو کوټه پکې جوړه نشته دی. یو سره له دې چې د نړیوالو مرستندویه او خیریه بنسټونو لومړنۍ مرستې سیمې ته رسېدلې دي، خو د خلکو اړتیاوې تر دې خورا زیاتې دي چې په څو ورځو کې پوره شي. زلزلې دلته هر څه نسکور کړل او خلک یې د ژوند له کړاوونو سره لاس او ګریوان کړل. خو د اسلامي امارت د سپېڅلو بچیانو هڅې، د امنیتي ځواکونو ملاتړ، د هوایي ځواک بیړنۍ مرستې، د روغتیايي ټیمونو خدمتونه او د نورو ارګانونو ځوانمردۍ هغه څه وو چې هیوادوال یې په دې قانع کړل چې د خلکو د درد د درملنې لپاره د دې نظام هر وګړی سرتیری او خادم دی. پولیس د ټولنې خدمتګار